سلامونه احترامات ګرانو مینوالو د ما شعري مجموعې نه ما ته خو پکار وې ته یو خپل نظم د سره شریکوم. عنوان دی جی زما شتون ستا د لفظونو د حصار په قید کې، ستا د لفظونو د حصار په قید کې څه خوندور شان احساس کې یمه. د مینې نوې د انداز را مخ کړو، د مینې نوې د انداز را مخ کړو، زما جذبې د منتشر غوندې کړې. په خپل نازک احساس ته وټاکلم، په خپل نازک احساس ته وټاکلم، د ځان په پوهه دې زه پوهه کړم. ما ستا لهجه کې خپل ځان وپېژنده، ما ستا لهجه کې خپل ځان وپېژنده. تا ته حیران یم او ځان ته ګورم، تا ته حیران یم او ځان ته ګورم. تا په لفظونو کې بخلې قدر، تا په لفظونو کې بخلې قدر، زما ژوندون په حقیقت ګویا کړو. زما باطن د ما تکړو په ګوتا، زما باطن د ما تکړو په ګوتا، او زما شتون د په ما ټول ښکاره کړو. یم د عظمت د سلامي سلامي، ناز د ممنونه ده مشکوره دې ده، ناز د ممنونه ده مشکوره دې ده. خاد سے آباد سے سلامت سے.